د زابل ولایت د پاسپورت امریت چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې شاوخوا 4000 پاسپورتونه ویشلي چې له درکه د دولت خزانې ته میلیونونه افغانۍ عواید جمع شوي. چارواکي وایي په ورځنی ډول په انلاین او اپلاین توګه د 115 کسانو د پاسپورتو کارونه خلاصوي او چارې په منظم ډول روانې دي. د زابل د پاسپورت امیر وایي چې حج ته د تلونکو کسانو لپاره یې هم اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی کولای شي چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره یا د امریت ته مراجعه وکړي. د حجاج صاحبانو لپاره موږ پوره آمادګي لرو. هغه کم کسان چې د اوس وخت کې پاسپورتونه جوړي هغه ته خو په اوس وخت کې پاسپورتونه جوړو او کچيري هغه د اوس پهلن د پاسپورت څخه پاتې یا پاسپورت نه جوړ کړي یا کوم ته مراحل نه کړي دغه لپاره موږ پوره آمادګي لرو. په اوسط ډول باندې پاسپورت چې راځي دلته ته مراحل کېږي ان شاء الله په یو ورځ کې دغه کسانو چې ما د ټول تر یو نسل پورې د ټولو کسانو کار په یو ورځ باندې خلاصيږي. نور بیا د پوسټ لارې استول کېږي مرکز. بل لوري بیا د پاسپورت غوښتونکي کسان د یاد امریت لکړونو خوشي شي او وايي چې کارونه په ډیر ښه ډول مخ ته وړل کیږي. دوی وايي دلته ورسره مسولین په شورین تندي مخامخ کیږي او کارونه د یوې ورځې په جریان کې خلاصيږي. زه پاسپورت اج د پاره جوړوم بلا مو کس واجته ده اوس خدا کو راغلی پرون راغلی نن مو کار و اخر ته رسیدلی د ډیر شپه چټاکه توګه موږ کارونه خلاصيږي. منې د گزاره سره کوي لکه په خپل کور کې موږ اسودای دلته د غونې اسودای د غونې شکارونه سره کوي. ان شاء الله ډیر په شفاف ډول موږ کارونه خدماتونه تر سره کیږي. هر سړی باید مقصد دلته ک یو ځای خارج ملک ته یا د کار د لپاره یا د مریض د لپاره ځای هغه باید قانوني اسناد ولري باید لاړ شي. زه د نن ورځ راغلم د شاجوی ولسوالۍ څخه زما نن ټول کار خلاص د وسیبه پارچه مې پاته د سیا پارچه راګزم. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات له لوري د زابلي اوسیدونکو د هوساینې لپاره په ګڼو برخو کې کارونه روان دي.